ګرانو لیدونکو په روغتونونو کې د میکروبي مرضونو د خپرېدو پیښې په افغانستان کې هم ډېرې لیدل کېږي. د فرانسې په شان پرمختللو هیوادونو کې خو لکه څنګه چې مو په دې رپورټ کې ولیدل په روغتونونو کې د میکروبونو د مخنیوي دپاره نوې ټکنالوژۍ کارول کېږي. خو د افغانستان په شان بېوزلو هیوادونو کې څنګه کېدای شي په دې لاره کې مبارزه وشي؟ په دې هکله راځئ د خپرونې له میلمه ډاکټر میر علي سادات صاحب چې د نیویارک په جمایکا روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص دی دوی سره خبرو ته کینو، دوی نه پوښتنې وکړو. ډاکټر صاحب په خیر راغلی، خوشحاله یو چې تاسو بیا هم ګورو. که په سر کې دا وایي چې د افغانستان په روغتونونو کې کوم ډول میکروب زیات موندل کیږي او څومره خطرناک ګڼل کیدای شي دا میکروبونه؟ مننه ښایسته خوري د ټول نه وړاندې تاسو ته او د آشنا تلویزیون محترمو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. طبیعي ده ټول هغه میکروبونه چې په جامعه کې موجود دي او په محیط کې موجود دي هغه په شفاخانو کې هم موجود دي، ځکه د منتنو مریضانو په واسطه باندې دغه میکروبونه شفاخانو ته راوړل کیږي او کله خصوصا چې د صحي پرسونل او د ډاکټرانو یا نرسانو په واسطه باندې دغه حفظ صحت صحیح مراعات نشي، د منتنو مریضانو څخه دغه میکروبونه بیا سالم یا غیر منتن مریضانو ته انتقالیږي. دا میکروبونه معمولا ډیر مقاوم وي چې په شفاخانو کې اوسېږي، د څو قسم انټي بیوټیک سره نتیجې نه ورکوي. دوی هغه میکروبونه دي چې معمولا د شدید سوزاک، د شدید اسهالاتو، د سینه بغل یا نمونیا وینې ته لار پیدا کوي، په وینه کې مداخله کوي، حتی د جراحي د زخمونو د خرابېدو سبب کیږي. معمولا دغه میکروبونه دي چې په مریضانو کې شدید امراض رامنځته کولی شي او حتی د مرګونو سبب هم کیږي. نو ډاکټر صاحب اوس مهال د افغانستان په روغتونونو کې د حفظ الصحې په برخه کې څه طرز العملونه یا کړنلارې موجودې دي چې ګټورې وي؟ که څه هم په تیرو لسیزو کې په دې برخه باندې ډیر کار شوی دی. د وزارت د افغانستان د صحت عامه وزارت او مربوطه صحي مؤسساتو د دې لپاره پلانونه او پالیسۍ جوړې کړې دي او د دې لپاره کاري پلان ټیمونه ټاکلي دي، خو متاسفانه بیا د شفاخانو د صحي پرسونل د کمې توجه یا د کمې همکارۍ له وجې په د افغانستان په شفاخانو کې دغه امکانات اوس هم زیات دي چې داخلي بستر مریضانو ته اوس هم یو جدي ګواښ دی. بله، نو ستاسو په نظر په افغانستان کې څه ډول سیستم کولی شي چې په روغتونونو کې مثلا د میکروبونو د خپرېدو مخه ونیسي؟ زما په نظر باندې د حفظ صحي په ارتباط باندې په ټول افغانستان کې باید عامه پوهاوی زیات شي. ټول خلک باید په دې باندې پوه شي چې میکروب څه معنی او څنګه سرایت کوي. دویم د وزارت صحت عامه هغه پلانونه او پالیسۍ باید په جدي ډول باندې عملي شي او د هغې لپاره باید هر صحي کلینیک او هر صحي مرکز یو کاري ټیم ولري چې د هغې څخه جدي مراقبت وکړي. د ټول نه مهم شی دا دی او زما توصیه هم دا ده چې ټول ډاکټر صاحبان او نرسان او نور صحي پرسونل د مریض د کتلو څخه مخکې او وروسته خپل لاسونه په صابون باندې پاک پرېوینځي او که صابون ته لاسرسی نه لري یا ورته مشکل ښکاري حد اقل د میکروب ضد جیل څخه استفاده وکړي. دا اوس ډیر یو جدي قانون دی، په ټوله نړۍ کې باید ډیر جدي عملي شي او د هر مریض څخه مخکې باید لاسونه حتما پاک شي، ځکه لاسونه د میکروب د انتقال لپاره یو لوی فاکتور دی. دې په څنګ کې معمولا د شفاخانو د طبي وسایلو، ماشینونو او نور آلاتو د تعقیم ته ډیر توجه وشي، هغه پاک شي. همدارنګه فرشونه، کړکۍ د مریضانو بسترونه، د هغوی لباس باید پاک وساتل شي. د شفاخانو د تهویې سیستم ته باید توجه وشي، هغه تهویې سیستم یې صحیح. هغه مریضان چې په منتن حالت کې شفاخانو ته مراجعه کوي هغه باید تجرید شي، د نور مریضان څخه جلا وساتل شي تر څو نور مریضان ته د دې میکروبونو سرایت ونه کړي. ډېر ښه. ډاکټر صاحب هغه میکروبونه چې په روغتونونو کې موجود دي یوازې بستري ناروغان اخته کولی شي او که نورو کسانو ته هم د ګواښ پېښولو توان لري؟ کله چې په شفاخانو کې حفظ صحه مراقبت نشي دغه میکروبونه نه یوازې دا چې مریضانو د هغوی پیوازانو ته ګواښ دی، بلکې دا ټول صحي پرسونل او غیر صحي پرسونل ته یو لوی ګواښ دی. کله کله داسې هم کیدلی شي چې دا میکروبونه دومره مقاوم وي چې په هغه کلینیک یا په هغه صحي مرکز کې او یا حتی د هغې په شاوخوا کې د اپیډیمي د رامنځته کولو سبب کیږي. یعنې دا د هر چا دپاره یو لوی ګواښ دی. بله، نو هغه کسان چې په خپله د خپلو ناروغانو د لیدلو دپاره راځي هغوی ته ستاسو مشوره څه ده چې مثلا متوجه اوسي او محتاطه اوسي؟ د هغوی دپاره زما توصیه دا ده چې هر وخت کې دې ته متوجه اوسېږي چې ډاکټرانو ته یا د صحي پرسونل ته حتی د یادورۍ په شکل باندې ووایي، په دې د صحي پرسونل نه خفه کېږي او دوی ته د یاده کړي چې د ډاکټر صاحبانو لاسونه پاک دي که نه، ځکه دا هم د ډاکټر دپاره خطر دی هم د مریض دپاره خطر دی. ډېر وخت داسې کېږي چې د صحي پرسونل د یاده وځي چې لاسونه یې وینځلي که نه. نو زما په نظر باندې مریضان او د مریضانو پیوازان دي باید ډېر په جرأت باندې د ډاکټرانو نه پوښتنه وکړي چې د دوی لاسونه پاک دي او که نه، تر څو د دواړو طرفونو هم
د صحي پرسونل او هم د مریضانو د لپاره یو سالم میتود منځته راشي. بله دا په ټولنې هم اړه لري ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل د عامه پوهاوي کچه هم ډیره مهمه ده. په دې برخه کې پخپله په افغانستان کې څه کیدای شي؟ ځکه حتی تر دې حده لیدل شوي دي چې ځینې کسان روغتونونو ته حتی ماشومان له ځانه سره وړي او حتی د ځینو کسانو له نظره هم پناه پاتې کیږي او دا ماشومان روغتون ته داخلیږي. نو دا پخپله څومره لوی ګواښ دی؟ ډیره مهمه پوښتنه ده ښایسته خورې. د افغانستان وزارت صحت ته پکار دی چې د تلویزیونونو رادیوګانو او د اخبارونو د لارې دغه پیغامونه ټولو خلکو ته ورسوي او عامو خلکو ته توصیه ده چې د شفاخانو د زیات تګ څخه ممانعاتو کې خصوصا چې کله ضرورت نه وي ماشومانو انتقال هلته ښه نه ده. د حامله ښځو غیر ضروري تګ شفاخانو ته چې د دوی د خپلې معاینې په خاطر نه وي ضرور نه دی، ځکه چې شفاخانې زیاتره مقاوم میکروبونه لري او ډېر په اسانۍ باندې دوی ته انتقالېدلی شي. بل خصوصا دوی چې کله بیا عملیات خانو ته یا د شفاخانو هغه حساسو منطقو ته ځي، دوی هم د میکروبونو د انتقال لپاره غټ فاکتور دی. کور مو ودان ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه کوو. بریالي اوسئ، خوشحاله اوسئ. او په همدې سره زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده. شپې ورځې مو په خیر. الله مو مل.